السلام علیکم ملګرو، جوړ په خیر. الله دې وکړي چې خیر خیریت وي ستاسو طرف نه. او زه دلته لږ څه میسیجز چک کوم. د دې بعضې ملګرو میسیجونه راغلي دي. ډېر عجیب او غریب میسیجونه د پیج ته راځي بعضې ټایم. په دې پیج کې 15 اډمینان یو او خو بعضې ډېر زیات میسیجونه دي چې سکندر رور په نوم را روان دي او اډمینان هم وایي چې وروره تا ته ډېر زیات خلک میسیجونه کوي. فلحال څومره نامونه چې زه ستاسو اخیستلی شم اخلم په درته او څه داسې سوال و جواب وي. زما خیال ټلیفونونه اوس سیسټم یا نه دی فعاله شوی، خو لایف سیسټم ټلیفون چې کوم دی بیا اکټیویټ کېږي. حاجی حیات خان یو کې نه اډمین وایس آف پښتون پیج، وعلیکم السلام، په خیر راغلو وروره. بعضې ورونو مالک محمد په خیر وروره، مننه کوم. اجاز فقیر په خیر وروره، تا ته هم په خیر وایم. هیپی وزیر، الله دې همیشه هیپی ساته وروره، سلامتي دې غواړم، خوشحاله اوسېږئ. او بسم الله خان ستا کمنټ نه مهرباني کوم، خوشحاله اوسېږئ. خیال مرجان خوشحاله اوسېږئ وروره، سلامته اوسېږئ. او امتیاز خان وعلیکم سلام درته وایم. داسې دی چې او خو را سره زیات دي چې درته ووایم حقیقت کې چې څه په سر آن لایف درته راغلی یم او څه په سر خبرې در سره کول غواړم. خبرې خو به واقع چې ډېرې زیاتې وي او خو بهرحال زه چې دغه ویډیو جوړه کړم، لایف ویډیو جوړه کړم، نو هلته ډېر زیات کامنټس وی راغلي وي، نو ورونو ډېر زیات هغه کړي وي. دا بل ورور ګوهر علي خان لندن نه مهرباني وکړئ تاسو پرې خپل کامنټس کې دا لیکئ چې تاسو فلحال اوس کوم ځای نه ما سره آنلاین یئ که نه. مزه کوي چې بیا وروسته زه کمنټونه ګورم نو ډېر خواږه لګېږي چې دا دومره لرې نه ورونو کمنټونه کړي دي، خویندو کمنټونه کړي دي، نو ډېر خوږ را باندې لګېږي. یو قسم ته پراود فیل کوم چې فخر کوم چې واو ماشاءالله مطلب دومره ورونه خویندې خو مونږ په اتفاق کړي دي د پیج د لاسه چې دنیا کوم سر کې فلحال د زما ویډیو چلیږي او کوم سر کې زما ویډیو ته خلک ناست دي. مخکې ویډیو دې نه مخکې زما کومې ویډیوګانې جذباتي وې یا د مینې ډکې وې در سره وشوې، تر نن ورځې پورې در سره روانې دي. بعضې ټایم حالات انسان ډېر سخت وغورځوي ملګرو، او بعضې انسان د حالات چې کوم د انسان ډېر په ترقۍ بوځي، ډېرې کامیاب کړي. خو ژوند کې هر څومره کوشش چې انسان وکړي، ژوند کې خپلې تجربې نه درته دغه خبره کوم چې هر څومره هم کوشش وکړئ که نه، د کوشش کې خوشحالي دومره نشته لکه کوشش کې چې خفګان، درد، تکلیف ډېر زیات دی، ستومني ډېره زیاته ده، سکون نشته. خو چې ډېر زیات کوشش نه کوي انسان او د اسلام طریقې ته چې راواوړو چې د الله لارې نیولې وي، یقین مو په خدای وشه د هغو خلکو کاروبارونه هم نشته وي او ډېر زیات په سکون وي چې ورسره میلاو شي، ډېر زیات هیپي خوشحال. او که فکر مو کړی وي دا څومره خانان چې دي که نه، دا څومره پیسو والا خلک چې دي که نه، دغو نه سم چرګوټیان جوړ شوي. چرګوټیان پوهېږئ چرګوټیان څه ته وایي؟ چرګوټیان هغې ته چې هغه مورې خوشې شي که نه نو دوی ورپسې خوشې وي، چې مورې داسې ځي دوی هم ورپسې چنګ کوي، داسې ورپسې تښتي. د خانانو پیسه دارو نه همدغه جوړ شوي چرګوټیان چې چېرته پیسه ګوري چنګ ورپسې خېږي، داسې هم ورپسې تښتي، چې چېرته د ده د ګټې پیسه وي هغلته هم ورپسې تښتي. ورم انسانانو باندې اعتبار به کله هم نه کوي. دا درته زما د تجربې خبره کوم. پیسه دار سړي ته تاسو ورشئ، چا سره پیسه وي، تاسو هغه ته ووایئ چې قرض راکړه، پیسې راکړه، الله زړه خو به یې چاود شي. او بیا موږ مسلمانانو کې اولینه خبره ده چې درته وایي به چې په چا اعتبار مه کوئ. خدای په دې خبرې دا خبره نه دی چې دا وایي چې په چا اعتبار مه کوئ. یقینا چې دا د مسلمانانو دپاره ډېره غټه د شکست خبره ده، دا ته حقیقت وایم.
کم مسلمان وایي چې کم مسلمان دا وویل چې په چا اعتبار مه کوئ، د دې مطلب چې هغه انسان په خپله بې اعتباره دی. په خپله یو انسان به در سره بد وکړي، بل به در سره بد وکړي، 10 به در سره بد وکړي، 100 به در سره بد وکړي، 100 ولکه در سره بد وکړي. په دې 100 کې به 40-50 هغه خلک وي چې ستا سټیټس نه، ستا عقل نه به ډېر عقلمند وي، ستا سټیټس نه به ډېر پورته وي، تا نه په ثوابونو کې ډېر اوچت وي، تا نه به ډېر زیات ثوابونه ګټلی وي او تا نه به زندګي ډېره زیاته ښکلې وي. ته په هغې هم اعتبار نه کوې. د دې مطلب چې تاسو په خپل ځان اعتبار نه کوئ. دومره دی چې خوشحاله اوسئ. ستاسو کمنټس را روان دي، کالونه ملګري غواړي. خو یوه خبره درته کوم ملګرو، د مشر ورور او یا د کشر ورور په حیثیت سره، چې همیشه دپاره نه دی، همیشه دپاره د خپل مسلمان ورور چې هر څومره هم بد شي که نه، چې هر څومره هم بد شي که نه، واللهي مسلمان نه ښه انسان په دې دنیا بل نشته. کافرو کې انسانیت اول نمبر ده، کافرو کې انسانیت اول نمبر ده، هیڅ شک نشته، هیڅ شک نشته. کافر به کله هم دروغ درته ونه وایي، انسانیت نه به ډک وي. خو یوه خبره درته وکړم یوه خبره، کافر چې دی چې زیات انسانیت کوي ځناور سره یې کوي، انسان سره نه، ځناور سره، سپیو سره ډېره زیاته مینه کوي کافر. دا حقیقت درته وایم. سپي نه دی، سپي انګلیش کې چې ورته ډاګ وایي. که د کافرو ښځې دی او که د کافرو سړي دی، ځناورو سره زیاته مینه کوي. انسانانو سره په قانون کې اوسېږي کافر، قانون کې چې څه د ملک قانون دی، څه د پولیس قانون دی، په هغه کې در سره اوسېږي. باقي مرګلتیا کافر در سره کله هم نه کوي. یو مسلمان دی چې دا یاد ساتئ چې مسلمان کې 2 خاصیت لري او دواړه ډېر پاک دي، دواړه ډېر پاک او ډېر مقدس او ډېر پاک دي چې ډېر زیات خواږه لګېږي. د مسلمان هغه کوم 2 شیان دي؟ اول کار د مسلمان هغه دی چې د دنیا کې په هر کونج کې تاسو یې چې یو مسلمان درته وویل چې السلام علیکم، په والله قسم چې دا ډېر زیات خوږ لګېږي دا انسان. دویمه خبره دا چې مسلمان درته دویمه خبره دا کوي چې وروره، برادر، بای، برودر، دا درته وایي. کافر چې مړ کې درته وبه نه وایي چې برادر، کافر چې مړ کې درته وبه نه وایي چې برادر، کافر به کله هم درته ونه وایي چې برادر. کافر خپل رور ته هم برادر نه وایي. کافر خپل پلار ته پلار نه وایي، خپل پلار ته غټ نوم اخلي. کافر انسانیت، هغه انسانیت در سره کوي چې کوم انسانیت د دوی د قانون په کتاب کې ده. دوی صرف د قانون خیال ساتي. مسلمانان چې انسانیت کوي که نه، د زړه نه یې کوو. او مسلمانانو کې بله خبره، دا خبرې درته په دې کوم ملګرو، په دې درته کوم چې خپل ځانونه وپېژنئ، په خپل مسلمان ورور باندې همیشه اعتبار قایم ساتئ. که هغه بې اعتباره دی، تاسو خو اعتباري جوړ شئ که نه. که هغه بېوسه دی، که هغه غورځېدلی دی، تاسو خو وسي یئ که نه. تر څو پورې به دغه شانتې کوو چې د یو بل خاطر به نه کوو، اعتبار به نه کوو؟ آیا یو بل به په خپو ودروو که نه به یې ودروو؟ دې ته هم تاسو سوچ کوئ که نه؟ یو بل ته به لاس ورکوو که نه به یې ورکوو؟ او که نه ما سره پیسه دی، زه وسي یم، بس وروره که ما ته دې لاس ونیولو، ما نه دې قرض وغوښتلو، ورکېږه، زه اعتبار در باندې نه لرم. مسلماني خو دې ته نه وایي. دا د دې مطلب چې هغه د کافرو انسانیت مو شروع کړی دی. کافرو انسانیت هم دغه شانته دی. کافر در سره دومره انسانیت کوي چې تاسو به حق دک پاتې شئ، وبه وایئ چې دا څومره غټ انسانیت کوي دا کافر. خو چې کله کافر ته تاسو متازه شوئ، چې کله کافر ته تاسو متازه شوئ چې ودې وی چې مړ کېږې، کافر ته ووایه چې یوه یورو راکه چې بازار کې اوبه پې والم، واللهي که درته 1 سنټ درکړي، 1 سنټ. ولې؟ چې کافر کې رحم نشته، کافر کې رحم نشته. کافر کې رحم چې وی که نه، نو الله ته به الله ویل، رسول ته به رسول ویل، قرآن ته به قرآن ویل، نو هغې نه بعد به انسان ته انسان ویل. په یورپ کې دا ملګری را سره ناست دی، دته ما وویل چې د دې کافرو نسل د ځناورو کېږي او د دې کافرو نسل په ختمېدو دی نن سبا. هغه ورځ چې ما ګوګل کې د دوی ریسرچ کولو،
ګوګل کې تاسو خپل د کافرو ریسرچ وکړئ، کله د امریکا کله یورپ ته کله هر ملکونه دي، ګوګل کې خپل ریسرچ وکړئ دغه کافرو نسل په ختمېدلو دی. حقیقت درته وایم دا یورپ ته نن سبا ګوره ډېر کم وخت کې ګوره چې ټول به د مسلمانانو ملکونه وي. مسلمانان ورځ په ورځ زیاتېږي په دې چې مسلمانان فیملی زندگی جوړوي، مسلمانان وادونه کوي، بچیان پیدا کوي، کافر وادونه نه کوي. زاړه شي غټ خرته نه جوړ شي، د 15 کالو شي د 500 کالو شي واده مې نه دی کړی. دغه کارونه دي. بوای فرند به ساتلی وي او بچیان نه راوړي، ډارېږي، ریسپانسیبیلیټي نه اخلي. ریسپانسیبیلیټي وایي بچی څنګه راوړم، که دی ما پرېږدي که د هلک ما پرېږدي وایي زه را بچی څنګه وساتم. ډېرې کمې ښځې دي چې اولادونه راوړي. او بیا دا اولادونه په کوم ایج کې راوړي چې د 45 کالو شي، د 40 کالو شي، بیا به یو بچی به چېرته وضع کوي. مونږ مسلمانان ماشاءالله چې د 40 کالو شو داسې کورونه دي ماشاءالله دی وي، داسې پلارونه دي ماشاءالله دی وي چې د 40 کالو یې وایي چې اته بچیان مې دي. دا د الله تعالی ورکړه ده. خو مونږ او تاسو نه پوهېږو چې مونږ مسلمانان څومره ښه خلک یو، څومره غوره خلک الله پاک پیدا کړي یو. حقیقت درته وایم تاسو دا مه کوئ ملګرو چې تاسو دا وایه چې اعتبار نشته، اعتبار مه کوئ. د دې مطلب چې تاسو خپله بې اعتباره یاست، چې خپل ځان باندې مو اعتبار وي که نه، ولا چې په غل باندې به هم تاسو اعتبار وکړئ. په غل تاسو حدیثونه نه دي اورېدلي چې د صحابهو به چا سره چې ښه کول، پیغمبرانو به چې ښه کول، پیغمبرانو به چا سره ښه کول؟ تاسو دا نه دي اورېدلي؟ پیغمبرانو به جاهلانو منافقانو سره ښه کول، اعتبار به پې کولو. په دې وجه به هغه مذهب ته راواوړېدل. نو دا به مونږ او تاسو نه کوو. مونږ او تاسو روغ جوړ مسلمان ورور ته چې سلام را باندې چې په هغه اعتبار نه کوو. یو بېوسه انسان درته چې قرض راکړه، تاسو سره ښې پیسې وي او تاسې یې نه ورکوئ. داسې مسلمانان یې تاسې یو بل ته به لاس نه ورکوو. د خیر لاس به یو بل ته نه ورکوو. نن زه لږ بېوسه شوی یم، ما نه بعضې ورونه خویندې خفه نه شي، صفا سوتره په دې لایف کې درته وایم. ډېرو زیاتو ورونو خویندو ما ته میسجونه کړي چې لږ وس مو نشته او بېوسه یم. خدای ګواه دی زما واټساپ کې چې کوم ملګری یې تاسو به خبر وای زما په حالاتو باندې. زما سیستم نن سبا لږ داسې ډاون روان دی، کاروباري سیستم مې بالکل داسې ختم روان دی. نو ما نه خفه نه شئ. دومره دی چې فلحال د صرف خپل ځان ساتم په یورپ کې. نو دا نه چې زه تاسو نه څه غواړم یا څه، زه دا درته وایم چې د خپل منځ کې اعتبار، د خپل منځ کې خپل انسانیت قایم وساتئ. مونږ او تاسو شکر الحمدلله ډېر ښکلي خلک یو، او بیا مونږ او تاسو کې پښتانه ډېر ښکلي خلک یو. پښتون که د هر ځای دی خو دومره سوچ کوئ چې پښتون زما د کور، زما د نغري خلک دي. پښتون ته خو زه د خپل کور فکر کوم. که پښتون د هر ځای دی، پښتون زما د کور انسان دی. خو دا درته وایم کافرو کې انسانیت اول نمبر دی، خو کافر هغه انسانیت در سره کوي چې کوم قانون کې دی، کوم د پولیس کوم د حکومت په قانون کې دی. کافر در سره دینه اکسترا انسانیت کله هم نه کوي چې تا نه قربان شي، تا بېوسه وګوري در سره مدد وکړي د پیسو. کافر به کله هم تا ته ست ونه کړي چې څه خدمت وي. کافر به کله هم تاسو ته ونه وایي چې روټۍ دې خوړلې که نه، در سره میلاو شي راځه زه تا باندې چیس کم، روټۍ در باندې خورم. دا خاصیت الله تعالی صرف په مسلمان کې اچولی دی چې تاسو چا سره میلاو شئ تاسو ورته وایئ که نه چې والله که لاړ شي یار روټۍ ټایم دی، ځه چې ځو یار چیس کو، راځه څه شربت در باندې وڅکم. چې کله یو بل نه رخصت کېږو دا وایو که نه چې څه خدمت وي، وایو که نه. دا د مسلمان ډېر غټ شان دی. دا وړې خبرې دي خو مګرم دا ډېرې غټې دي، ډېرې غټې. هغه ورځ په یوټیوب کې د ورور ما ته ویډیو خیاله د ما ته وویل وای پاکستان ته امریکا نه خلک تللی وو، امریکایان تللی وو پاکستان ته. نو هلته پاکستان کې چې کوم د دوی د 500 او د 20 روپیو شی اخیستلو نو دکاندارانو ترېنه پیسې نه اخیستلې. دوی به چې چېرته یو پیاله چای وڅکلو نو دوی به ترېنه پیسې نه اخیستلې. وایي هغه امریکایان ورته حق ډک پاتې وو چې تاسو دا پیسې ولې نه اخلئ. نو دوی به ورته وایي چې تاسو زمونږ میلمانه یئ، په دې 100 په دې 20 په دې 500 روپیو زما را مزدوري نه خرابېږي.
نو دا وګورئ دا الله تعالی مسلمان ته دا خاصیت صرف ورکړی خو که موږ او تاسو صرف ځانونه وپېژنو موږ چې کافر ته قدر ورکوی شو کافر ته دا پیسې وربخلی شو موږ او تاسو مسلمان ته قدر نشو ورکولی او بیا خصوصا خپل پښتون ته خپل د کور دروازه نشو خلاصولی د زړه د خلاصه غاړه ورته نشو خلاصولی کوم بېوسه پښتون بېوسه مسلمان وګورو فقیر دی که غریب دی یا قرضداری دی ما سره پیسې دي زه هغه سره مدد نشم کولی دا ځواني دا مسلمانیت او دا پښتون دا پښتونوالی دا غیرت دا آخر تر کومه پورې تاسو خو لږ چا سره مدد وکړئ تاسو هغه خوشحالۍ ته وګورئ چې تاسو زړه ته څومره خوشحالي میلاږېږي څومره خوشحالي زه پاکستان ته تللی وم دا ویډیو کې زه دا خپل نه وایم چې ما په پاکستان کې څه وکړل خو پاکستان کې زه پرې باباګانو پسې ګرځېدلم د دې زیات عمر خلکو پسې چې دا به چېرته ما بېوسه ولیدلو بس سترګو نه میاسې ورته اوښکې روانې شو نو چې دوی سره به ما څه مدد کولو په خدای درته قسم کوم چې ما ته کوم سکون کومه خوشحالي چې الله راکوله زه اوس هم د هغې خوشحالۍ په ارمان کې یم خو الله تعالی مې دلته نصیب کړی یورپ کې چې کله زما د رزق نصیب بیا په پاکستان یا په افغانستان کې وشي که نه نو زه به بیا ځم انشاءالله زه به بیا ځم دغه سکون او دغه خوشحالۍ ته اوس مې نصیب دلته دی دلته هغه فقیران نشته دلته کافر دي او دلته چې کوم مسلمانان دي هغه هم په خپلو کارونو کې مصروف دي خو تاسو ته خدای پاک چانس درکړی تاسو چې را کور نه قدم وباسئ په بسم الله یې وباسئ چېرته چې فقیر ګورئ چېرته چې بېوسه انسان ګورئ و خدای ته وګورئ تاسو سره پیسه دی دولت دی مال دی مالداري در سره دی تاسو یو بېوسه انسان درته راځي او قرض درنه غواړي تاسو هغه سره قرض نشئ کولی دا خو مسلماني نه دی دا خو در سره والله که هېڅوک ومني یو انسان په خپو ودرېدل یو انسان تا ته راځي ته ځان ډېر خوشقسمته وګڼه چې یو مسلمان تا ته راځي او هغه یو مسلمان دی د الله بنده دی الله ته ورته وسیله کړې الله ورته په زړه کې واچول چې دې ته ورشه دنه قرض واخله او الله تعالی اوس دلته تا زوم یې تا سره خو پیسه شته ودرېږه چې دا بېوسه انسان تا ته را روان دی تا نه قرض غواړي یا تا نه مدد غواړي ته څه کوې ته بهانې کوې که نه داسې خلک هم ما لیدلي چې یو ورور ورته راغلی ورته ویلي دي چې وروره قرض راکړه په دې تاریخ یې درته واپس کوم ده ورته بانه کړې دی هغه ملګری چې لاړ دی دلته دواړو کې یو بل سره څه غږېږي مړه ډېر هغه دی دې باندې څوک اعتبار کوي په خپلو ځانونو باندې مو اعتبار ورک شوی دی حقیقت هم دغه دی په خپل ځانونو باندې اعتبار نه لرئ خپل ځان باندې بې اعتباره یئ خپل ځان باندې فکر کوم د بعضې غټان د بعضې د پیسو والا چې دي که نه د هغو سره چې پیسه وي خپل جیب باندې هم اعتبار نه وي فکر کوم چې شپه ورځ به خپل جیب ته سترګې ړی پیسې خو به مې ورکې کړي نه وي داسې هم ډېر زیات خلک شته دا انسانان نه پوهېږي دوی نه الله پاک د سکون او د خوشحالي په زوره شو کوي دا خلک ډېر غریبانان دي بیا چا سره چې سکون چا سره چې خوشحالي نشته هغه ډېر غریب دی ډېر فقیر دی فقیر نه ورته مه وایه فقیر خو یو ډېر بختور انسان وي فقیر نوم ډېر بختور دی پرې چې فقیر انسان د الله خوښ وي خو غریب نه به وایو دا خلک ډېر غریبانان دي خوشحاله اوسېږئ ما ته ریکویسټ وکړه سعید رحمان افریدي وروره دا څه شي ریکویسټ درته وکړم وروره کیپټن وعلیکم السلام درته وایم شکر دی وروره چې پیدا شولې خوشحاله اوسېږه ډېره زیاته مهرباني کوم الله تعالی مو خوشحاله لره ملګرو او